أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون عذر بأكردوي إليكم تاسوتا إذا رجعتم إليهم هركلة واپس شي تاسو دويتا قل فرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا تعتذروا تاسو عذر مکوي لن نؤمن لكم مونږ هیڅ کله یقین نکو پتاسو باندې قد نبأنا الله وتحقیق سرا خبر را کړی دی مونږ ته الله تبارک وتعالى من اخبارکم د حالاتو دستاسو وسير الله او زرد چې وبګوري الله تبارک وتعالى عملکم اعمل استاسو ورسوله او د رسول ثم تردون بیا به واپس کړی شي تاسو الی عالم الغیب د عالم الغیب طرف ته د هغه عالم طرف ته د هغه پوهه طرف ته چې پوهیږي په غیب باندې او شهادت او په ښکارو باندې فینبئکم پس هغه به خبر در کی تاسو ته بما کنتم تعملون په هغه څه چې تاسو وکول سيحلفون بالله زرد چې دوی به قسمونه خوري په الله تبارک وتعالى باندې لکم ستاسو د پاره یا لکم ستاسو د وړاندې اذن قلبتم هر کله چې واپس شي تاسو الیهم دوی ته لتعرضوا عنهم چې تاسو مخ واړوي د دوینا فاعرضوا عنهم پس تاسو مخ واړوي د دوینا انهم رجس بشک دوی ناپاک دي ومأواهم جهنم او د دوی زی جهنم دی جزاء بما كانوا يكسبون بدله د هغه سوچ دوی کم کسب کولو يحلفون لكم دوی به قسمونه خوري تاسو د پاره لترضوا عنهم چې تاسو راضي شئ د دوینا فان ترضوا عنهم پس کچری تاسو راضي شئ د دینا فان ترضوا عنهم پس کچری تاسو راضي شوي د دینا فان الله پس بشکا الله تبارک وتعالى لا يرضى نرازي کیږي عن القوم الفاسقين د قوم فاسقانونه الاعراب اعراب کلیوال اشد کفرا ډیر سختی په کفر کې ونفاقا او په نفاق کې واجدر او ډیر لایق دي الله يعلمو دا چې دوی نه پوهیږي حدود په احکاماتو ما انزل الله چې نازل کړی دي الله تبارک وتعالى على رسوله پخپل رسول باندې والله علیم حکیم او الله تبارک وتعالى علم والا او حکمت والا دی ومن الاعراب او بعض د کلیوالنا من هغه سوق دی یتخذو چې نسی دوی یعنی خیال کوي دوی ما په هغه سو ينفقو چې دوی خرج کوي سنسی سخیال به کوي مغرمن د تاوان ويتربص بكم او انتظار کوي تاسو په حق لا الدوائر د گردشونو د زمانه عليهم په دوی باندې دی وی دائره السوء بد گردش والله سميع عليم او الله تبارك وتعالى اوریدونکي او علم لرونکي دي ومن الاعراب او بعض د کلیوالنا من هغه سوق دی يؤمن بالله چې ایمان لري په الله تبارک وتعالى باندې واليوم الاخر او پورز د اخر باندې ويتخذ او نسی دوی یعنی غنی دوی ما ينفقوا هغه چې خرج کوي دوی قربات نزدېکت عند الله په نزد الله وصلوات الرسول او د رسول دعاګانې یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعاګانو د حاصلولو ذریعہ غنی او د خیال پکوي الا خبردار انها قربة لهم بشک دانیز دیکت د دوی د پاره سيدخلهم الله زرد چې داخل بکی الله تبارک وتعالى دوی لرا فی رحمته پخپل رحمت کې ان الله غفور الرحیم بشک الله تبارک وتعالى بخون کې او رحم کون کې دی والسابقون او وړاندې والی کون کې الاولون د ټولو اولنی د ټولو نړومبي من المهاجرین د مهاجریننا والانصار او د انصارنا والذین اتبعوهم او هغه خلق چې د دوی تابعداري کړې ده به احسان پنیکه کې رضی الله عنهم راضی شو الله تبارک وتعالى د دوینا وردوا عنه او دی راضی شو د هغه نه واعد لهم او تیار کړی دی د دوی لپاره
جنات داسې باغونه داسې جنتونه تجری تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها دی به همیشه وي په دې کې ابدا تل ترتله ذلك الفوز العظیم دا لویه کامیابي ده وممن او بعض لدوینا حولکم چې تاسو نه غیر چاپیر دي من الاعراب د کلیوالونه منافقون منافقان دي ومن اهل المدینه او زنه د مدینه د اوسیدونکو نه هم مردو علی النفاق دی ټینګ ولاړ دي کلک ولاړ دي په منافقت باندې لا تعلمهم نپیجنې تاسو دوی نحن نعلمهم مونږ پیجنو دوی سنعذبهم زرد چې عذاب ورکو مونږ دوی ته مرتين دوزلي ثم يردون بیا بدی وګرځول شي بیا بدی را وګرځول شي الى عذاب عظیم د لوی عذاب طرف ته واخرون او نور خلق اعترفوا بذنوبهم چې هغه اعتراف کړي دي په خپل ګناهونو باندې خلطوا عملا صالحا خلطوا چې ګډوډ کړي دي عملا صالحا سنيك عمل واخر سيئا او بد عمل عسى الله قريب دا نزدې دا چې الله تبارک وتعالى ان يتوب عليهم توبه قبول کی د دوی ان الله غفور رحیم بشکا الله تبارک وتعالى بخون کی رحم کون کی دی خذ واخل اے محبوب صلی الله علیه وسلم من اموالهم د دوی د مالونو نه صدقه صدقه تطهرهم چې ته پاک کړي دوی وتزکیهم او صفا کړي دوی بها په دې صدقې سره وصل علیهم او دعا کو دوی ته ان صلاتک بشک دعاستا سکن لهم تسکین دی سکون دی راحت دی د دوی لپاره والله سمیع علیم او الله تبارک وتعالى اوریدونکي او علم لرونکي دی الم يعلموا آیات دوی نه پوهیږي ان الله چې بشک الله تبارک وتعالى هو يقبل التوبه دی توبه قبلوي د توبه قبلوي عن عباده د خپل بندگانو نه ويأخذ الصدقات او اخلي صدقي يعني صدقي هم قبلوي وان الله او بشك الله تبارك وتعالى هو التواب الرحيم الله تبارك وتعالى ډیر توبه قبلونکي او رحم کوونکي دي وقل او فرما اي محبوب صلى الله عليه وسلم اعملوا عمل کوي تاسو فسير الله فزرد چې وبګوري الله تبارك وتعالى عملكم عمل تاسو ورسوله او رسول دهغه والمؤمنون او مؤمنان وستردون او زرد چې تاسو به واپس کول شي الى عالم الغيب والشهاده طرف د عالم الغيب د پویا په غیب باندې والشهاده او پخکارو فينبئكم پس خبر بدر کی تاسو ته بما كنتم تعملون په هغه سوچ تاسو کوم عملونه کول واخرون او نور خلق مرجونا چې پاتې کړي شول لامر الله د الله حکم ته اما يعذبهم یا بعذاب ورکی دوی ته و اما يتوب عليهم او یا بتوب قبول کی د دوی والله علیم حکیم او الله تبارک وتعالى علم لرونکی او حکمت والا دی والذین اتخذوا او هغه کسان چې هغه جوړ کړو نیولیو یعنی جوړ کړو مسجدن یو جمعات ضرارن د ضرر ورکولو د پاره د ضرر ورکولو وکفرن او د پاره د کفر وتفریقا او اختلاف راوستلو بین المؤمنین په منځ د مؤمنانو کې وارصادن او مورچا جوړول په لار کې د کیناستو د پاره لمن د هغه چا د پاره حارب الله ورسوله چې جنگ کړی دی د الله او د الله د رسول سره من قبل وړاندې د دینه ولا يحلفن او دی بخامخ قسمونه خوري ان اردنا چې مون اراده نه ده کړې الا الحسنى مگر د نیکه مگر د خیګړې والله يشهد او الله تبارک وتعالى گواهی ورکي انهم لکاذبون چې بشک دوی خامخا دروغجن دي لا تقم فيه ابدا تمودرګ پدی کې همیشه لمسجدن خامخا د جمعات
اسسا چې بنیاد یې اخوږدی شوی وي علی التقوا په پرهیزګارۍ باندې من اول یوم د اول ورځې نه احق ان تقوم فیه زیاده حقدار چې ته ودرېږي په هغې کې فیه رجالون په دې کې داسې سړي دي یحبون چې خوښوي دوی ان یتطهروا چې دوی ښه پاک شي والله يحب المطهرین او الله تبارک وتعالى محبت ساتي د پاک اوسیدونکو سره افمن آیا پس هغه کس اسس بنیانه چې بنیاد یې کې خودو د عبادت خپل علی تقوا په تقوا باندې من الله د الله د جانبنا ورضوان او په رضامندۍ باندې خیرون دا بهتر دی امن یا هغه کس اسس بنیانه چې کې خودو بنیاد د عبادت خپل علا شفا په غاړه جروفن د یوې کندې هارن غرزیدون کې فنهار به پس غرزیدو په دې سره فی نار جهنم په اور د جهنم کې والله لا يهدي القوم الظالمين او الله تبارک وتعالى هدایت نکي قوم ظالمانو ته لا يزالو همیشه بوي بنيانهم الذي ابادي د دوی بنو چې دوی جوړ کړي دي ریبتن په شک غرزون کې فی قلوبهم د دوی پزلونو کې الا ان تقطع قلوبهم مگر دا چې کټ شي مگر دا چې ټوکړي ټوکړي شي زړونه د دوی والله علیم حکیم او الله تبارک وتعالى علم لرونکي او خاوند حکمت دی ان الله اشترى بشک الله تبارک وتعالى اغستی دی من المؤمنین د مؤمنانونا انفسهم زانون د دوی واموالهم او مالون د دوی بان لهم الجنه چې بشکا د دوی د پاره جنت دی یقاتلون دوی جنگ کوي فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې فیقتلون ندوی وجنی دشمنان ويقتلون او دویم شهیدان کیږي دویم وجلی کیږي وعدا علیه وعدا د هغه په ذمہ د الله په ذمہ حقا رشتنی فی التوراة والانجیل والقرآن په تورات او په انجیل او په قرآن کې ومن اوفى بعهده او سوق دې زیات پوره کون کې خپل وعده لرا من الله د الله تبارک وتعالى نا فاستبشروا پستاسو طلب د زیری کوي یا فاستبشروا تاسو خوشاله خوشاله اوسېږئ ببيعكم الذي پخپلا سودا باندې په سودا تاسو باندې الذي هغه سودا بايعتم به چې سودا وکړه تاسو په هغه سره الله سره چې کوم سودا وکړه وذلك هو الفوز العظيم او دا لویا کامیابی ده التائبون توبه کوونکی العابدون عبادت کوونکی الحامدون حمد و ثنا وینکی السائحون روجن ونکی الراکعون رکوع کوونکی الساجدون سجده کوونکی الامرون حکم کوونکی بالمعروف په نیکی باندې والناهون او منع کوونکی عن المنکر د بد کارنا والحافظون او حفاظت کوونکی لحدود الله د الله د حدود وبشر المؤمنين او زیر ورکا مؤمنانو ته ما کان لنبی ندی شان د یو نبی ندی مناسب د یو نبی د پاره والذین آمنوا او د هغه کسانو د پاره چې ایمان قبول کړي دي ان یستغفروا دا چې دوی بخنه وغواړي للمشرکین د پاره د مشرکانو ولو کانوا او گر کوي دوی اولی قربا رشتہ دار من بعد ما تبینا پس د حقنا چې ښکارا شو لهم دیتا انهم اصحاب الجحیم چې بشکا دا اصحاب د جحیم د خاوندان د دوزخ دي وما كان استغفارو او نو بخنه غختل ابراهیم د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام لابيه د خپل پلار د پاره الا عن موعده مگر په سبب د هغه وعده وعدها اياه چې کړي و د سره فلما تبين له پس هر کله چې ښکارا شو دته انه عدو لله چې دی خو دشمن دی د الله تبارک وتعالى
تبرأ منه نو بیزار شو لدنا ان ابراهیم بشک ابراهیم علیه السلام لأواه حلیم ډیر نرم دلا او صبر والو وما كان الله او ندی الله تبارک وتعالى ليضل قوما چې بیلاری کی یو قوم بعد اذ هداهم پس د دینا چې لار یې اخودل دوی ته حتی یبین لهم تر دې پورې چې واضح کړي په دوی باندې ما یتقون هغه سو چې دوی ته نزان ساتي ان الله بشک الله تبارک وتعالى بكل شيء عليم په هر سیز باندې پوهه دی ان الله بشک الله تبارک وتعالى له ملک السماوات د پارا بادشاہی د اسمانونو دا والارض او د زمکه دا یحیی ژوند کول کوي او یمیتو او مړ کول کوي وما لكم او نشته د استاسو د پارا من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى نا من ولی سوک دوست ولا نصير او نسوک مددگار لقد تاب الله خامخ په تحقیق سره توبه قبول کړه الله تبارک وتعالى یا لقد تاب الله په تحقیق خامخ په تحقیق سره متوجه شو الله تبارک وتعالى على النبي بخبل نبي والمهاجرين او په مهاجرینو والانصار او په انصارو الذين هغه کسان اتبعوه چې پیروي وکړه ددو فی ساعه العسره په سخت وخت کې من بعد ما پس د هغه سنا کادا نزدې و یزیغ قلوب فریق منهم یزیغ چې وړي قلوب فریق زړونه د یوې ډلې منهم لدوینا ثم تاب عليهم بیا توبه قبول کړه د دوی یعنی بیا متوجه شو په دوی باندې توجه یې او فرمایله دوی ته انه بهم بشکدی په دوی باندې رؤوف ډیر مهربانه رحیم او رحم کوونکی دی وعلى الثلاثه الذين او په هغه دریو کسانو باندې هم خلفو چې رستو کړی شوی و خلفو چې رستو کړی شوی و معامله د هغي ملتوی کړی شوی و معامله د هغي حتی تر دې پوري اذا ضاقت چې کله چې تنگ شو عليهم بدوی الارض زمکا بما رحبت سرد ارتوالی د دینا وضاقت او تنگ شو عليهم بدوی باندې انفسهم زانون خپل وظنوا او دوی دا ګمان وکړو الله ملجا چې نشته دی زید پانا من الله د الله نه علاوه الا الیه مگر د سره ثم تاب عليهم بیا د توبه قبول کړه د دوی رجوع د رحمت یې وکړه په دوی باندې لیتوبو چې دوی توبه وباسي ان الله بشکا الله تبارک وتعالى هو التواب الرحیم هغه ډیر توبه قبلونکي او رحم کوونکي دی یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو اتقوا الله ويرجى تاسو د الله تبارک وتعالى نا وكونوا او شيء مع الصادقين د رښتونکو سره ما كان لاهل المدينه ندي جائز ندي مناسب د مدینه والو د پاره ومن او د هغه چا د پاره حولهم چې غیر چا پیر د دوی ندي من الاعراب د کلیوالونا ان يتخلفوا دا چې دوی رستو پاتې شي عن رسول الله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا ولا يرغبوا او نه دا چې دی ترغیب ورکی دی خوګ وګڼي به انفسهم خپل ځانونه دی ترجیح ورکی خپل ځانونو ته عن نفسه د ځان ذلك بانهم دا زکا چې بشک دوی لا يصيبهم نرسیږي دوی ته ظمأ تندا ولا نصب او نستومانی ولا مخمصه او نلغا فی سبیل الله په لار د الله تبارک وتعالى کې ولا يطؤون او دید نپامال کوي موطئا سزای یغیظ الكفار چې ناراض کوي په کافران ولا ينالون او ندی دوی حاصلوي من عدو د دشمن نیلن س کامیابی الا كتب لهم مگر لیکل شوی د دوی لپاره
به په هغه باندې عمل صالح نیک عمل ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يضيع نزايا کوي اجر المحسنين اجر د نیکوکارو ولا ينفقون او دوی نخرج کوي نفقه صغيره سخرج لګو ولا كبيره او نډيرو صغيره وړوکه ولا كبيره او نلوي ولا يقطعون واديا او دوی نقط کوي سوادي نتیریږي په یو وادي باندې الا كتب لهم مگر لیکل شي وي د دوی د پاره ليجزيهم د پاره د دې چې جزا ورکړي دوی ته الله تعالی احسن خجزا ما كانوا يعملون د هغه سوچ دوی کوم عملونه کول وما كان المؤمنون او ندي مناسب د مؤمنانو د پاره لينفروا كافة چوزي ټول فلولا نفر پس ولي انوتل من كل فرقه منهم د هر یو ډلې د دوینا طائفه یو ډله خلق ليتفقهوا چې دوی په حاصله کی فی الدین په دین کې ولينذروا قومهم او چې او يروي خپل قوم اذا رجعوا اليهم هر کله چې دوی را واپس شي دیتا لعلهم يحذرون د پاره د دې چې دوی او يریږي یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو قاتلوا الذين جنگ کوي د هغه کسانو سره يلونکم چې دوی نږدې دي تاسو ته من الكفار د کافرانو نا وليجدوا او دوی د بیامومی فیکم پتاسو کې غلظتن سختی وعلموا او پوه شي ان الله مع المتقين چې بشکا الله تبارک وتعالى د پرهیزګارو سره دی واذا ما انزلت او هر کله چې نازله ولي شي سوره یو سورت فمنهم نبعض د دینا من حق سوق دی یقول چې وای ايکم پتاسو کې سوق دی زادته هذه چې زیات ک د هغه دی صورت ایمانن ایمان فاما الذين امنوا پس هر چې هغه کسان دي چې ایمان قبول کړي دي فزادتهم نو زیات ک د دوی ایمانن ایمان وهم يستبشرون او دوی خوشاليږي واما الذين او هر چې هغه کسان دي فی قلوبهم مرض چې د دوی په زړونو کې مرض دی مرض د نفاق دی مرض د منافقت دی فزادتهم نو زیات ک د دوی رجسن پلیتی الى رجسهم د پاسه د ناپاکی د دوی وماتو او مړشول دوی وهم کافرون په داسې حال کې چې دوی کافرانو اولا يرون آیا دوی نګوري انهم یفتنون چې بشک د دوی با ازمیخ کولی شي فی کل عام په هر یو کال کې مرتن یوزل او مرتين یا دوزل ثم لا يتوبون بیا بدوی توبه نه وباسي ولا هم يذكرون او نبدوی نصیحت اخلی واذا ما انزلت او هر کله چې نازله ولي شي سوره یو سورت نظر بعضهم نغوري بعض د دینه الى بعض بعض نورتا هل يراكم ایا غوري تاسو ته من احد سوک سړی ثم انصرفوا بیا دی واپس شي صرف الله وعلى الله تبارك وتعالى قلوبهم زلون د دوی بانهم بشکا په سبب د دې چې بشکا دوی قوم لا يفقهون داسې قوم دی چې دوی نه پويږي لقد جاءكم خامخ په تحقیق سره راغله د تاسو ته رسول من انفسكم یو عظیم الشان پیغمبر تاسو د ځانونو نه عزیز علیه ګران دی په د باندې ما هغه سو عنتم چې تکلیف درکې تاسو ته حریص علیکم ډیر خواهشمند په تاسو باندې بالمؤمنین په مؤمنانو باندې رؤوف زیات مهربان دی رحیم او رحم کوونکی دی فان تولوا پس که چری دوی مخواړوي فقل نو پس او فرمایا حسبی الله کافی دی مالرا الله تبارک وتعالى لا اله نشته دی لایق د عبادت الا هو مگر دغه یو الله دی علیه توکلت په هغه باندې ز توکل کوم او هو رب العرش العظیم او هغه رب دی مالک دی د لوی عرش بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را
الف لام را د حروف مقطعات دي. الله تعالی او د الله تبارک وتعالى رسول په دې باندې خپوهيږي. تلک آیات الكتاب الحکیم، دا آیتونه دي د کتاب د حکمت والا. اکانا للناس، آیا شو خلقو ته عجبا تعجب، ان اوحینا دا چې مونږه حکم الیګلو وحی الیګل مونږه الی رجل منهم یو سړی ته د دوینا، ان انذر الناس دا چې او ير خلق، وبشر الذين امنوا او زیر ورکه هغه کسانو ته چې ایمان قبول کړي دي، ان لهم بشک اشتری د دوی د پاره قدم صدق مرتبه رښتونی عند ربهم پنځ درب خپل باندې. قال الكافرون ويل کافرانو ان هذا لساحر مبين چې بشک دا جادوګر دی ښکارا. ان ربكم الله الذي بشك رب استاسو الله دي الذي حغزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه فی 6 ایام پشپغو ورځو کې. ثم استوى على العرش، بیا استوا او فرمایلا په عرش باندې برابر والی او کو په عرش باندې. يدبر الامر تدبیر کوي د کار. ما من شفیع نشته د سوک شفاعت کون کې الا من بعد اذنه مگر پس د اذن ددنا. ذالکم الله ربکم، هم دغه الله رب ستاسو دی، فاعبدوه پس تاسو عبادت کوئ ددو. افلا تذکرون، آیا تاسو غور نکوئ، آیا تاسو نصیحت نقبلوئ. الیه مرجعکم، د طرف ته واپس کیدل دي ستاسو جميعا د ټولو. وعد الله حقا، وعد د الله تبارک وتعالى رښتونی ده. انه يبدأ الخلق، بشکهم دی لومبه پیدا کون کې دی، ابتدا کون کې دی یا په اول ځل پیدا کون کې دی د مخلوق. ثم يعيده، بیا به اعاده کوي د دی، یعنی بیا به راژوندي کوي. ليجزي الذين، د پاره د دې چې بدل ورکی هغه کسانو ته امنو چې ایمان قبول کړي دي، وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي، بالقسط په انصاف سره. والذین کفروا، او هغه کسان چې کافران شول، لهم شراب، د دوی د پاره بسخاک وی، من حمیم، د یشیدلو اوبونا. وعذاب علیم، او عذاب دردناک بوي، بما كانوا يكفرون، په سبب د هغه سو چې دوی کفر کولو. هو الذي، الله تبارک وتعالى هغه ذات جعل الشمس ضياء، چې پیدا کړو نور پلقیدون کې، والقمر نورا، او سپوږمۍ روخانه. وقدره منازل، او مقرر یکړل د دې د پاره منزلونه. لتعلموا، د پاره د دې چې معلوم کړئ تاسو عدد السنین، شمیر د کلونو، والحساب، او د حساب. ما خلق الله، ندی پیدا کړی دا الله تبارک وتعالى، ما خلق الله ندی پیدا کړی الله تبارک وتعالى ذالک دا الا بالحق مگر په حق. يفصل الآيات، بیانوي آیاتنا لقوم يعلمون، د پاره د هغه قوم چې پوهیږي. ان فی اختلاف الليل، بشکا په بدلیدو را بدلیدو د شپې کې، والنهار، او د ورځې کې. وما خلق الله، او هغه څه چې پیدا کړی دی الله تبارک وتعالى فی السماوات، په اسمانونو کې، والارض، او پزمکه کې، لآیات، خامخانخی دی، لقوم یتقون، د پاره د هغه قوم چې هغه یریږي. ان الذين بشکا هغه کسان لا يرجون لقاءنا، چې دوی امید نه لري زمونږ د ملاقات. ورضوا بالحیات الدنیا، او خوشاله دي دوی په ژوند د دنیا باندې. واطمئنوا بها، او دی مطمئن دي په هغه باندې. والذین، او هغه کسان هم عن آیاتنا، چې دوی دی زمونږ د آیتونو نه، زمونږ د نخونه، غافلون، نا خبره. اولئک، دغه خلق، مأواهم النار، ټکانه د دوی اور دی، بما كانوا یکسبون، په سبب د هغه چې دوی به عمل کولو. ان الذين امنوا، بشک هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي، وعملوا الصالحات، او نیک عملونه کړي دي، يهديهم ربهم، لا رب اخیدیتا رب د دوی، بإيمانهم، په سبب د ایمان د دوی، تجری چې بهیږي با، من تحتهم الانهار، لاندې د هغینا نهرونه،
فی جنات النعیم په باغونو د نعمتونو کې دعواهم فیها بلن د دوی با په هغه کې داوی سبحانك اللهم پاکی د تعالی را ای الله وتحیتهم او د دوی دعا بداوی فیها په هغه کې سلام سلامتی دی وی واخر دعواهم او اخره د دوی دعا بداوی ان الحمد لله دا چټول تعریفونه د الله د پاره دی رب العالمین چې رب د تمام مخلوقاتو دی ولو يعجل الله کچری جلدی کولی الله تبارک وتعالى تندی کولی الله تبارک وتعالى للناس د خلق د پاره الشر د تکلیف استعجالهم لک چې دوی په جلدی باندې غواړي بالخير په خیګړه رسیدو کې لقضي اليهم نو فیصله بکړي شی او د دوی د پاره اجلهم د مودې د دوی یعنی د دوی معیار د دې میعاد او نیټه په خوا پوره شوی و فنظر الذين پس مونږ پرېږدو هغه کسان لا يرجون لقاءنا چې دوی امید نه لري زمونږ د ملاقات پس کې پرېږدو فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې یعمهون سرګردانه و اذا مس الانسان او هر کله چې ورسیږي انسان ته الضر تکلیف دعانا نور بلی مونږه لجنبه په ډډه خپله او قاعدا یا پناستا او قائما یا په ولاړه فلما کشفنا پس هر کله چې لري کړو مونږه عنه ددنا ضره تکلیف ددو مره نو دی روان شي کأن لم يدعنا گویا کې د هډو دوعان او وخت زمونږه نه گویا کې د نو بللی مونږه الى ضر دغه تکلیف ته مسهو چې د ترسیدلو كذلك زينا هم دارنګي خسته کړی شوی دی للمسرفين د اسراف کوونکو د پاره ما كانوا يعملون هغه چې دوی کوم عملونه کوي ولقد او خامخه په تحقیق سره اهلكنا القرون مونږه هلاک کړي دي امتونه من قبلكم مخکې دستاسونه لما ظلموا هر کله چې دوی ظلم وکړو وجاءتهم او راغلیو دیتا رسولهم پیغمبران د دوی بالبينات پخکار نخو سرا وما كانوا ليؤمنوا او نو دوی چې ایمان یې راوړی وي كذلك هم دارنګي نجزي مونږ به جزا ورکو سزا به ورکو القوم المجرمين قوم مجرمانو ته ثم جعلناكم بیا مونږ وګرځولې تاسو خلائف نائبان فی الارض پزمکه کې من بعدهم پس د دوینا لننظر د پاره د دې چې مونږ وګورو کیف تعملون چې څنګه تاسو عمل کوئ واذا تطلع عليهم او هر کله چې ولستلی شي په دی باندې آیاتنا زمونږ آیاتنا بینات واضحه قال الذين نوایها کسان لا يرجون لقاءنا چې دوی امید نلري زمونږ د ملاقات ائت رولا بقران یو قران غیر هذا غیر د دینا او بدله یا بدل کدی لرا قل افرما ای محبوب صلی الله علیه وسلم ما یکون لی ندی حق زما ان ابدله چې زدا بدل کما من تلقاء نفسی د خپل ځان د طرفنا ان اتبعو زتابداری نکوما الا ما یوحى الی مگر دا چې کوم وحی کړی شوی دا ماته کوم وحی کیږي ماته انی اخافو بشک زیریګما ان عصیت ربی کچری زنا فرمانیو کم د خپل رب عذاب یوم عظیم یریګما د عذاب د لوی ورځنا قل افرما ای محبوب صلی الله علیه وسلم لو شاء الله کچری غختلوی الله تبارک وتعالى ما تلوته علیکم نما بنول استل دا پتاسو باندې ولا ادراکم به او نبم خبر در کړو تاسو ته پدې سره فقد لبثت فیکم پس په تحقیق سره تیر کړي دي ما تاسو په مینس کې تیر کړي د ما تاسو په مینس کې عمرن یومدا من قبله مخکې د دینا افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهیږئ آیا تاسو عقل نکار ناخلی فمن اظلمو پسوک د ډیر ظالم ممن د هغه چانا افترا علی الله چې تړي په الله تبارک وتعالى باندې کذبا دروغ
او کذب یا دروغ غنی نسبت د دروغ کوي بیااته آیاتونو ددتا انه لا يفلح المجرمون بشکا فلاح بنمومی مجرمان خلق ويعبدون او دوی عبادت کوي من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى ما د هغه سیز لا يضرهم چې نقصان رسول شي دویتا ولا ينفعهم او نفعد رسول شي دویتا ويقولون او دوی وای هؤلاء شفعاؤنا دغبوتان شفعاؤنا سفارشیان زمونږ دي عند الله پنزد الله قل ورته فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم اتنبئون الله آیات سو خبر ورکوي الله ته بما لا يعلم په هغه سباندي چې نه دی پوها فی السماوات په اسمانونو کې ولا فی الارض او نه پزمکه کې سبحانه هغه پاک دی وتعالى او ډیر اوچت عما یشرکون د هغه سنا چې دوی ورسره شریک جوړوي وما كان الناس او نو خلق الا امه واحده مگر یو امت فاختلفوا پس بیا دوی اختلاف کو ولولا کلمه او کو چر نوی حکم سبقت وړاندې من ربک د جانب د ربستانه لقضی بینهم نفیصله بشوی و د دوی په مینس کې فیما په هغه څه کې فيه یختلفون چې په هغه کې دوی اختلاف کولو ويقولون او دوی وای لولا انزل عليه ولنازل نشو په د باندې آیه من ربه سنخا د رب د طرفنا فقل نفس فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم انما الغیب بشکا غیب علم د غیب لله د الله تبارک وتعالى سره دی فانتظروا پس انتظار کوي انی معکم زهم د تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه یم واذا اذقنا الناس او هر کله چې مون اوسکو په خلکو باندې رحمت من بعد ضراء پس د تکلیف نه مستهم چې رسیدلی وی دیتا اذا لهم مکرن نفورن دوی تدبیر کوي فی آیاتنا زمون په آیتونو کې دوی مکر کوي زمون په آیتونو کې قل فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم الله اسرع مکرا الله تبارک وتعالى ډیر تیز دی په مکر په سزا ورکولو کې په تدبیر په ماتولو کې ان رسولنا بشک رسولان زمونږه یكتبون لکی دغه رسولانو نه مراد فرشتي دي ان رسولنا بشکا را لګل شوی زمونږه را لګل شوی فرشتي زمونږه یكتبون ما تمکرون لکی هغه چې تاسو مکر کوي هو الذي الله تبارک وتعالى هغه ذات دی یسيرکم چې روانوي تاسو فی البر په اوچا والبحر او په سمندر کې په دریاب کې حتا اذا کنتم تر دې پورې چې یی تاسو فی الفلک په کشته کې وجرین بهم او روان شو کشته په دوی سره پس ورلوخ پلو سره بریح طیبه په موافق بادونو سره وفرحوا بها او دوی خوشاليږي په دې سره جاءتها ريح عاصف نوراشی په دې کشتو باندې ريح عاصف تیز سیلی وجاءهم او راغشی په دوی باندې الموج چپی من کل مکان د هر طرفنا وظنوا او دی دا خیال کوي انهم چې بشک دوی احیط بهم راگیر شو په دوی باندې احاطه او شو په دوی باندې دعوا الله ندیر بلی الله تبارک وتعالى مخلصین له الدين خالص د لپاره عبادت کوونکی وی لئن انجیتنا کچرتا خلاصی راکړو مونږ ته من هذه د دینا د دې غرقیدونه لنكونن من الشاکرین خامخا شب مونږه د شکر ادا کوونکو نه فلما انجاهم پس هر کله چې خلاصي ورکو هغه خلاصي ورک دیتا اذا هم يبغون په هغه وخت دوی سرکشي کوي فی الارض پزمکه کې بغیر الحق پنا حقا یا ایها الناس اخلقوا انما بغيكم بشک خبرداد بلندا بغيكم سرکشي دستاسو
وبال د سرکشی د ستاسو علی انفسکم ستاسو په ځانونو باندې دی متاع الحیات الدنیا د خصامان د ژوند د دنیا دی ثم الینا بیا زمون طرف ته مرجعکم واپس کېدل د ستاسو دی فننبئکم نو پس خبر به درکومږ تاسو ته بما کنتم تعملون هغه څه چې تاسو کول انما خبر داده بلنه ده مثل الحیات الدنیا مثال د ژوند د دنیا کما ان پشان د هغه وبوده انزلناه چې نازلوي مونږه من السماء د طرفه د اسمان نا فاختلط به نو بیا په خپل مینس کې ملوشي به په دې سره نبات الارض زرغنا د زمکه مما د هغینا یاکل الناس چې خوري خلق والانعام او ساروی حتا تر دې پوره اذا اخذت الارض چې هر کلا اونی ولزمکه زخرفها خپل رونق وزینت او خیستشوا وظن اهلها او خیال او کو زمکه والو اهل ددی انهم قادرون علیها چې بشک دوی قدرت لري په دې باندې اتاها امرنا نراغي حکم زمونگا لیلا د شپې او نهارا یا د ورځې فجعلناها پس وګرځول مونږه دا حصیدا پشان د ریبلی شوی فصل کأن لم تغنا بالامس گویا کې نو دا بالامس پرون کذالک هم دارنګي نفصل الآیات بیانو مونږ نخي لقوم يتفکرون د هغه قوم د پاره چې دی غور او فکر کوي والله يدعو او الله تبارک وتعالى ربلی الى دار السلام د کور د سلامتیا ته یعنی کور د جنت ته ويهدي او لارخي من هغه چاته یشاء چې خوخی شي الى صراط مستقيم لار نیغتا للذین د هغه خلقو د پاره احسنو چې نیکی وکړي الحسنى نیک بدله ده وزیادت او زیادت هم دی ولا يرهق وجوههم او نبر خوريږي په مخونو د دوی باندې قطر توروالی ولا ذلت او نذلت اولئک دغه خلق اصحاب الجنه خاوندان د جنتی هم فيها خالدون وبا په جنت کې همیشه والذین او هغه کسان کسبوا السیئات چې وکړل دوی بد کارونه جزاء سیئه بدلا د بدو کارونو بمثلها په مثل د دې دا وترحقهم او رخرب شي په دوی باندې ذلت رسوایی ما لهم نبوی د دوی د پاره من الله د الله د عذابنا من عاصم سوق بچکون کې کانما گویا کې چې اغشیت وجوههم اغستلشی وی د دوی مخونو ته قطعا من الليل ټوکړه د شپې مظلمن د تور تیاری اولئک دغه خلق اصحاب النار خاوندان د اور دی هم فيها خالدون وی په دې اور کې همیشه ويوم نحشرهم جميعا او پکم ورځ چې مونږ راجمع کو دوی لرا ټول ثم نقول للذین نبي به وایو مونږه هغه کسانو ته اشرکو چا چې شرک کړي دي مکانکم انتم فزینو د تاسو باندې تاسو یعنی ادرګه تاسو په خپل زینو باندې وشرکاءکم او تاسو شریکان فزیلنا نبي به جدای را ولمونږه بینهم د دوی په مینس کې وقال شرکاؤهم او ابوای هغه جوړ کړی شوی شریکان د دوی وقال شرکاؤهم او ابوای شریکان د دوی ما کنتم ایانا تعبدون چې تاسو زمونږ عبادت نو کړي فکفا بالله شهیدا کافی دی الله تبارک وتعالى گواه بیننا زمونږ په مینس کې و بینکم او تاسو په مینس کې ان كنا ومونغا عن عبادتكم دستاسو د عبادتنا لغافلین بخبره هنالک هل تکبا هم په دغه ځای کې تبلو بیا به مومي کل نفس هر یو کس ما اسلفت هغه سوچ دروان دی لګلی وی
وردوا الى الله او دیبا واپس کړي شي الله تبارک وتعالى طرف ته مولاهم الحق چې د دوی مولا دی په رښتونی د دوی مولا دی حقيقي د دوی مالک دی حقيقي وضل عنهم او ركب شي لدوینا ما هغه سو كانوا يفترون چې ودوی چې دروغ به تړل قل او فرمایا اے محبوب صلی الله علیه وسلم من يرزقكم سوق بر رزق درکې تاسو ته من السماء د اسمان د طرفنا والارض او د زمکنا ام من يملكو او یا سوق ته یملکو چې مالک دی السمع د غوګونو والابصار او د سترګو ومن يخرج الحي او سوق دی چې راوب باسي ژوندې من المیت د مړینا ويخرج الميت او راوب باسي مړی من الحي د ژوندینا ومن يدبر الامر او سوق دی چې انتظام تدبیر د کار بکوي فسيقولون الله فزرد چې دوی به وایي الله تبارک وتعالى فقل پس افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم افلا تتقون آیات سنیریږي فذلكم الله پس هم دغه الله ربکم رب دستاسو دی الحق په رښتیا سره په حق باندې فماذا بعد الحق پس دی پس د حقنا الا الضلال مگر گمراهی فانا تصرفون پس کم خوا تاسو الټا روان یی کذالک هم دغه رنگي حقت رشتون شوا کلمت ربک کلمه د ربستا حکم د ربستا علی الذین په هغه کسانو باندې فسقو چې نافرمانی کړي دا انهم لا یؤمنون چې بشک دوی ایمان نه وروړي قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم هل من شرکائکم آیا استاسو په شریکانو کې څوک شته دي من یبدأ الخلق څوک چې په اول ځل باندې پیدا کی خلق ثم يعيده بیا اعاده کی یعنی په دوباره باندې راژوند کی قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم الله تبارک وتعالى هغه ذات یبدأ الخلق چې په اول ځل پیدا کوي خلق ثم يعيده بیا به اعاده کوي د دې یعنی بیا به راژوند کوي فانا تؤفكون پس کم خوا تاسو الټا روان یی قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم هل من شرکائکم آیا شتد استاسو د شریکانو نا من هغه څوک يهدي الى الحق چې لار اوخی هدایت اوکی د حق طرف ته قل افرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم الله يهدي الى الحق الله تبارک وتعالى هدایت کوي لار خی د حق طرف ته افمن يهدي نو آیا پس هغه څوک چې لار خی الى الحق د حق طرف ته احق ان يتبع اغه ډیر حقدار دی چې تابعداري وکړي شي امن یا هغه څوک لا يهدي چې د لار نمومي الا ان يهدى مگر دا چې د تلار او خود لشي فما لكم پس شوی دی تاسو لرا کیف تحکمون څنګه تاسو فیصله کوي وما يتبع اکثرهم او پیروي نکوي اکثر د دوینا الا ظنا مگر صرف د ګمان ان الظن بشکا ګمان لا یغنی من الحق نشیلر کولی پکار ناراضی د حق په مقابله کې شیئا د هیڅ ان الله بشکا الله تبارک وتعالى علیم بما يفعلون په دې په هغه سوچ دوی کوي وما كان هذا القرآن او ندی دا قرآن ان يفترى چې جوړ یکړي من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى نه چې جوړ یکړي د الله نه علاوه بل څوک ولكن تصديق الذي لكن دا خو تصدیق دی الذي د هغه سو بین یدیه یا الذي د هغه کتابونو بین یدیه چې د دین وړاندې وتفصيل الكتاب او تفصیل د کتابونو لا ريب فيه چې نشته د هیڅ شک پدې کې من رب العالمین د جانبه د رب د تمام مخلوقاتو نه دی ام یقولون یا دوی وای افتراه چې هغه دا دروغ تړلی دي قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم یعنی دی دا وای
افتراه چې د دروغ جوړ کړی دی، یعنی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غنی دا قران د ځان نه جوړ کړی دی. قل نو فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم فاتو بسوره روړی یو سورت مثله پشان د دی ودعو او راوبلی من استطعتم سمره چې تاسو طاقت وي څوک چې رابللی شي من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى نه ان کنتم صادقین که چریه تاسو رښتونی. بل کذبوا بلکې دوی نسبت د درو کړی دی بما لم يحيطوا په هغه څه چې دوی احاطه نه وکړي بعلمه په علم د هغه ولما ياتهم او لا نور غلی دوی ته تاویله تأویل د هغه معنا د هغه حقیقت د هغه کذالک هم دغرنګي کذب الذين نسبت د دروغ بکولو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه دي فانظر پس وګوره کیف کان عاقبه الظالمین سرنګ شو انجام د ظالمانو. ومنهم او بعض د دوینا من هغه سوق دی یؤمن به چې یقین کوي په دی باندې. ومنهم او بعض د دوینا من هغه سوق دی لا یؤمن به چې یقین نکوي په دی باندې. وربک او ربستا اعلم بالمفسدين خپو هدي په مفسدين باندې. وان كذبوك او کچری دوی نسبت د دروغ کوي تا ته فقل نو پس او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم لی عملی زما د پارا زما عمل دی ولکم عملکم او استاسو د پارا استاسو عمل دی انتم بریئون تاسو بریئ مما اعملو د هغه سنه چې زکم عمل کوم وانا بریئ او زه بریئما مما د هغه سنه تعملون چې تاسو یې کوي. ومنهم او بعض د دوینا من هغه څوک دی یستمعون الیک چې دوی غوږ نیسي تا ته افانت تسمع الصم پس آیات او رول کولی شي کانو ته ولو كانوا لا يعقلون اگر که دوی عقل هم نه لري. ومنهم او بعض د دوینا من هغه سوکتی ينظر الیکا چې ګوري تا ته افانت تهدي العمي نو آیات لار خودل شي لونتا ولو كانوا لا يبصرون اگر که دوی لیدل هم نکوي. ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يظلم الناس ظلم نکي په خلکو باندې شيئا حسهم ولكن الناس انفسهم لیکن خلق په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوي. ويوم يحشرهم او پکم ورس چې هغه را جمع کړي دوی کأن لم يلبسوا لک چې دوی ندی تیر کړي گویا کې دوی ندی پاتې شوی الا ساعتا مگر یو وخت من النهار د ورځې يتعارفون بينهم دوی به پیجن یو بل په خپل منځ کې قد خسر الذين په تحقیق سره تاوان وکړو هغه کسانو کذبوا چې نسبت د دروغ کړو بلقاء الله په ملاقات د الله تبارک وتعالى سره وما كانوا مهتدين او نو دی هدایت مندون کی. واما نرينك او کچریمونګه او خیوتاتا بعد الذي بعضی د هغه عذابنا نعدهم چې مونږه د دوی سره وعده کوو او نتوفینک یا مونږه وفات کو تا فإلینا مرجعهم نهم زمون طرف ته د دوی واپس کېدل دي. ثم الله شهید بیا الله تبارک وتعالى گواه دی علی ما يفعلون په هغه څه چې دوی کوي. ولكل امه رسول او د پاره د هر یو امت یو پیغمبر دی. فاذا جاء رسولهم پس هر کله چې راشي رسول د دوی پیغمبر د دوی قضیه بینهم نو فیصله بکول شي د دوی په منځ کې بالقسط په انصاف سره وهم لا یظلمون او په دوی باندې به هیڅ ظلم نشي کولی. ويقولون او دوی وای متى هذا الوعد کله بوي دغه وعده ان کنتم صادقین که چریه تاسو رښتونی. قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم لا املک لنفسي ز مالک نیم د خپل ځان د پاره ضررن د نقصان ولا نفعا او نه د نفع الا ما شاء الله مگر دا چې غواړي الله تبارک وتعالى. لكل امه اجل د پاره د هر یو امت یو نیټه دا یو وخت مقرر دی. اذا جاء اجلهم هر کله چې راشي نیټه د دوی فلا يستأخرون ساعه
نو دوی به نه رستو کیږي یو ساعت ولا یستقدمون او نه بدی وړاندې کیږي. قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم ارایتم آیا ګورئ تاسو ان اتاکم عذابه کچری راشي عذاب ددو پیاتن د شپې او نهارن یا د ورځې ماذا یستعجلو سدی ماذا سسیز دی یستعجل منه چې د کم تادی یستعجلو چې طلب د تندې کوي منه د هغینا المجرمون مجرمان. ثم اذا بیا هر کلا آیا بیا هر کلا ما وقع آمنتم به هغه څه چې واقع شي آمنتم به نو ایمان براوړی تاسو په هغې الآن آیا اوس وقد کنتم او حال دا دی چې وای تاسو به په هغې باندې تستعجلون په جلدی او په تندۍ سره غوښتونکي. ثم قیل للذین بیا به وویل شي هغې کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی ذوقوا اوسکئ عذاب الخلد عذاب همیشه هل تجزون تاسو ته بدل نشي درکولی الا بما کنتم تکسبون مگر د هغه څه چې تاسو کم کسب کولو. ويستنبئونك او دوی تپوس کوي ستانه احق هو آیا رښتیا ده دغه وعده قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم ای و ربی او زما د خپل رب قسم وی انه لحق چې بشکا دغه وعده حق ده وما انتم بمعجزین او نه تاسو عاجز کوونکی الله لرا. ولو ان او کچریوی لكل نفس د هر یو نفس د پاره ظلمت کم چې ظلم وکړو دو ما فی الارض هغه څه چې پزمکه کې دي لفتدت به نو خامخا دی په فدیه کې ورکیدا واسرن ندامت او دوی په پټویخ پیمانی لما راوا العذاب هر کله چې دوی ویني عذاب وقضي بينهم او فیصله وکړي شي د دوی په منځ کې بالقسط په انصاف سره وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی. الا خبردار ان لله بشکا د الله د پاره دی ما هغه سو فی السماوات چې په اسمانونو کې دی والارض او په ځمکه کې دی. الا خبردار ان وعد الله حق بشکا وعد د الله تبارک وتعالى رښتونی ده ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پوهیږي. هو یحیی دغه الله دې ژوند کول کوي او یمیت او مړ کول کوي و الیه ترجعون او د طرف ته تاسو به واپس کولی شي. یا ایها الناس ای خلکو قد جاءتکم په تحقیق سره راغلی دي تاسو ته موعظه من ربکم نصیحت د جانب د رب تاسو نه وشفاء او شفاء لما فی الصدور د هغه بیمارو چې په سینو کې ده وهدن او هدایت ورحمت او رحمت للمؤمنین د پاره د مؤمنانو. قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم بفضل الله فضل الله تبارک وتعالى وبرحمته او برحمت الله تبارک وتعالى فبذلك فليفرحوا پس پدې باندې پکار د چې دوی خوشالي وکي هو خیر دا ډیره خدا مما یجمعون د هغه سنا چې دوی جمع کوي. قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم ارایتم آیا اولیدل تاسو ما انزل الله لكم هغه څه چې نازل کړل الله تبارک وتعالى لكم استاسو د پاره من رزق د رزقنا فجعلتم منه نبیا جوړ کړل تاسو په دې کې حراما وحلالا حرام او حلال. قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم الله اذن لكم آیا الله تبارک وتعالى حکم کړی دی تاسو ته ام علی الله یا یې په الله باندې تفترون چې تاسو دروغ تړئ. وما ظن الذين او سګومان دي د هغه کسانو یفترون علی الله چې دوی تړي په الله تبارک وتعالى باندې الکذب دروغ سګومان دي یوم القیامت په ورځ د قیامت په حق باندې. ان الله بشک الله تبارک وتعالى لذو فضل علی الناس خامخا خاوند لوی فضل دی په خلکو باندې ولكن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر د دوی نه شکر نه ادا کوي. وما تكونوا في شأن او نیت اے محبوب صلی الله علیه وسلم په هیڅ حال کې وما تتلو او نلریتو منه
د دینا من قرآن س قرآن ولا تعملون او نتاسو کوي من عمل س عمل الا كنا عليكم مگر یمونگا پتاسو باندې شهودن گواهان اذ تفیدون فيه هر کله چې مشغولېږئ تاسو پدې کې وما يعزب عن ربك او نپټیږي ستا د ربنا من مثقال ذره په اندازې د یوې ذرې فی الارض پزمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې ولا اصغر من ذلك او نه وړوکې د دینا ولا اکبر او نه لوی الا فی کتاب مبین مگر هغه دی په کتاب ښکاره کې الا خبردار ان اولیاء الله بشک دوستان د الله تبارک وتعالى لا خوف عليهم نبسير بي بدوي باندې ولا هم يحزنون او نبدوي غمجن وي الذين هغکسان امنو چې ایمان راوړل دي وکانو يتقون او دي پرهیزګار لهم اشتري د دوی د پاره البشرا زيره فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې وفي الاخرته او په آخرت کې لا تبديل نشته دې سبدلن لکلمات الله خبرو د الله لرا احکاماتو د الله لرا ذلك هو الفوز العظیم دا لویه کامیابی ده ولا يحزنك او غمجن دنه کی تعالی را محبوب صلی الله علیه وسلم قولهم خبر ددوی ان العزه بشک عزت لله جميعا الله د پاره دی ټول هو السميع العليم هم دی اوریدن کی او علم لرون کی دی الا خبردار ان لله بشک د الله د پاره دی من هغه سوق فی السماوات ومن فی الارض هغه سوق چې په اسمانونو کې دي او هغه سوق چې په ځمکه کې دي وما يتبع الذين او پیروي نکوي هغه کسان يدعونا چې دوی رابلی من دون الله د الله تبارک وتعالى نا شرکاء د شریکانو ان يتبعون الا الظن ان يتبعون دوی پیروي نکوي الا الظن مگر د ګمانونو وانهم او ندی دوی الا یخرسون مگر د دروغ اندازې لګون کی هو الذي الله تبارک وتعالى غزاد جعل لكم الليل چې جوړ کړي د تاسو د پاره شپه لتسكنوا فيه د پاره د دې چې تاسو آرام وکړئ پدې کې والنهار مبصرا او رز روخانه ان في ذلك بشک پدې کې لآیات نخدي لقوم يسمعون د هغه قوم د پاره چې دوی ووري قالوا اتخذ الله دوی اتخذ الله ولدا نیولد الله تبارک وتعالى زوی سبحانه پاکیدا دلرا الله تبارک وتعالى پاک دی هو الغنی هغه بنیاز دی له ما فی السماوات و ما فی الارض د پاره دی هغه سوچ په اسمانونو کې دی او هغه سوچ په زمکه کې دی ان عندکم من سلطان نشته د تاسو سره دلیل به هاذا په دی باندې اتقولون ایا وای تاسو علی الله په الله تبارک وتعالى باندې ما لا تعلمون هغه سوچ تاسو ته علم نشته قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم ان الذين بشکا هغه کسان یفترون علی الله چې تړي دوی په الله تبارک وتعالى باندې الكذب دروغ لا يفلحون دی به ناکامیابیږي متاع فی الدنيا لګه فائدہ ده په دنیا کې ثم الینا مرجعهم بیا زمون طرف ته د دوی واپس کېدل دي ثم نذيقهم بیا به اوسکو مونږه په دوی باندې العذاب الشديد سخت عذاب بما كانوا يكفرون په سبب د هغه څه چې دوی با کفر کولو وتل عليهم او ولل په دوی باندې وره په دوی باندې نبأ نوح خبر د نوح عليه السلام اذ قال لقومه هر کله چې اویل د خپل قوم ته یا قوم ای زما قومه ان کان کبرا کچرت لوی کچرت گران وی علیکم پتاسو باندې مقامی زما استوگنا وتذکیری او زما نصیحت قول بآیات الله په آیتونو د الله تبارک وتعالى باندې فعلى الله توکلت نو خاص په الله باندې ز توکل کوما فاجمعوا امرکم پس یوزه کې امر دستاسو یوزه کې خپل معاملہ وشرکاءکم د خپل شریکانو سره
ثم لا یکن بیا بنوی امرکم ستاسو معامله علیکم پتاسو باندې غمتن پټا ثم اقضوا الی بیا وکړی زما سره فیصله وکړی زما په باره کې ولا تنظرون او تاسو مال مهلت مراکوي فان تولیتم پس که چرې تاسو مخ واړولو فما سألتکم نو ما نه د غوښتلې ستاسو نه من اجر س اجر ان اجریا نه د اجر زما الا علی الله مگر په الله تبارک وتعالى باندې و امرت او ما ته حکم شوی دی ان اكون چې شمز من المسلمین د فرمانبردارونه فكذبوه نو پس دی دروغ غنلو دو فكذبوه پس دی نسبت د دروغ او کو دتا فنجیناه پس خلاصي ورک مونږ دتا و من معه او سوق چې د سرو فل فلک پکشتای کی وجعلناهم او اغرزول مونږ دوی خلائف جنشینان واغرقنا الذين او غرق المونږ هغه کسان کذبوا بآیاتنا چې دوی نسبت کړو د دروغ زمونږ آیاتونو ته فانظر پس وګوره کیف کان عاقبت المنذرین سرنګ شو انجام دو يرول شو ثم بعثنا بیا اولیګل مونږه من بعده پستدنا رسلا پیغمبران الى قومهم د دوی قوم طرف ته فجاءوهم پس دوی راتلل کړیو دوی ته فجاءوهم پس دوی راتلل کړیو یعنی د پیغمبرانو راتلل کړیو هم د قومونو ته بالبينات پخکارا نخسرا فما كانوا ليؤمنوا پس نو دوی چې ایمان قبول کړي وي بما كذبوا به من قبل په سبب دو هغه سو چې دروغ نسبت کړیو دوی کذبوا نسبت د دروغ کړیو دی به په هغه سره من قبل وړاندې لدینا كذلك هم دغرن نطبع مونږه مهر ولګولو على قلوب المعتدين پزړونو د حدنا تجاوز کوونکو یا كذلك نطبع هم دارنګ مونږه مهر لګو على قلوب المعتدين پزړونو د حدنا د تجاوز کوونکو ثم بعثنا بیا اولیګل مونږه من بعدهم پس د دوینا موسی علیه السلام وهارون او هارون علیه السلام الى فرعون د فرعون طرف ته وملئه او د سردارانو طرف ته بیااتنا پخپلو نخو سره فاستكبروا ندوی تکبر کو وکانو قوم مجرمین او دوی قوم مجرمان فلما پس هر کلا جاءهم چراغ دوی ته الحق حق من عندنا زمون د جانبنا قالون او یلدی ان هذا چې بشک داخو لسحر مبين جادو ښکار دی قال موسى اويل موسى عليه الصلاه والسلام اتقولون للحق ايا وای تاسو دا للحق د حق مبارکي لما جاءكم هر کله چراغ تاسو ته اسحر هذا ايا دا جادو دی ولا يفلح الساحرون او نکامیابیږي جادوگر قالوا دوی اويل اجئتنا ايات راغلی مونږ ته لتلفتنا چې ته واړوي مونږه عما د هغه سنا وجدنا عليه چې مونږ مندلیو په هغه باندې آباءنا خپل پلاران خپل آبا او اجداد وتكونا او وی لکما ستاسو د دواړو د پاره یا شی ستاسو د دواړو د پاره الکبریا او لوی مشری سرداری فی الارض پزمکه کې وما نحن لكما او مونږ نه ستاسو د دواړو د پاره بمؤمنين يقين كونكي وقال فرعون او اويل فرعون ائتوني بكل ساحر عليم راول ماتا په هر یو جادوگر او خيار فلما جاء السحرة پس هر کله چراغ للجادوگران قال لهم موسى اويل ديت موسى عليه الصلاه والسلام القوا غرزوي ما انتم ملقون سچتاسو غرزون کیه فلما القوا پس هر کله چې دوی غرزول قال موسى اويل موسى عليه الصلاه والسلام ما جئتم به تاسو چې راوړی دي راتلل مو کړی دي په دې سره السحر د جادو دي ان الله بشک الله تبارک وتعالى سيبطله زرد چې باطل بکیدا دروغ بکیدا ختم بکیدا ان الله بشک الله تبارک وتعالى
لا يصلح نسموي عمل المفسدين کار د فساد کوونکو ويحق الله او ثابت بکی الله تبارک وتعالى الحق حق بکلماته پخپل حکم سرا ولو كره المجرمون اگر که نیخو خوی مجرمان فما آمنا پس دوی ایمان راونړو لموسی موسی علیہ الصلوۃ والسلام د پارا موسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الا ذریه مگر یوی ډلې من قومه د قوم ددنا على خوف فیر باندې من فرعون لفرعون وملئهم او د سردارانو د دوینا ان يفتنهم دا چې عذاب ورکړي دوی ته وان فرعون او بشک فرعون لعال اوچتو زورورو فی الارض پزمکه کې وانه او بشک دی لمن المسرفین د حدنا تجاوز کوونکې او اسراف کوونکې او وقال موسی او ویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام یا قوم ای زما قوم ان کنتم آمنتم بالله کچریتاسو ایمان راوړې په الله تبارک وتعالى باندې فعليه توکلون هم په د باندې توکل وکي ان کنتم مسلمین کچریه تاسو فرمانبردار فقالوا ندوی اویل على الله توکلنا په الله تبارک وتعالى باندې مونږه توکل کړی دی ربنا ای رب زمونږه لا تجعلنا مگر زوت مونږه فتنه للقوم الظالمين د پاره د قوم ظالمانو ونجنا او نجات راک مونږه ته برحمتک پخپل رحمت سره من القوم الكافرين د قوم کافرانو نه واوحینا الى موسی او مونږه وحی وکړه موسی علیه الصلاۃ والسلام ته او اخیه او د ضرور ته ان تبوء دا چې جوړ کې ان تبوء دا چې تاسو دواړه جوړ کې لقومکما د خپل قوم د پاره بمصر په مصر کې بیوتن کورونا وجعلوا بيوتكم او جوړ کې خپل کورونه قبلتن قبله یعنی د عبادت زینا واقیموا الصلاه او قائم کې منزلرا وبشر المؤمنين او زیر ورکا مؤمنانو ته وقال موسى او اويل موسى عليه الصلاه والسلام ربنا اي رب زمونگا انك اتيتا بشکا تا ورکړی دی فرعون تا وملئه او د سردارانو ته زینت و اموالا او مالنا دولت فی الحیات الدنیا پجون د دنیا کې ربنا ای رب زمونگا لیضلوا چې دوی گمراه کوي عن سبیلک خلق ستاد لارینا ربنا اتمس ای رب زمونگا اتمس ختم کدی فنا کړی یا برباد کدی علی اموالهم په مالونو خپل سره یعنی د مالونه برباد کا وشدد او سخ کړه علی قلوبهم زړونه د دوی فلا یؤمنو پس دوی ایمان نروړي حتا يروا العذاب الالم تر دې پوری چې اوویني دوی عذاب درناک قال قد اجيبت دعوتكما الله او فرمایل قد اجيبت په تحقیق سره قبول کړې شو دعوتكما دعا استاسو د دواړو فاستقیما پستاسو ثابت قدم اوسېږئ ولا تتبعان او تاسو دواړه تابعداري مکوئ سبیل الذین د لارې د هغې کسانو لا يعلمون چې دوی نه پوهیږي وجاوزنا او پورې باسل مونږه ببني اسرائیل البحر د سمندرنا د دریابنا فاتبعهم نو د دوی پسې شو فرعون وجنوده فرعون او د هغه لخرې بغيا په سرکشي سره وعدوا او په زیاتی سره حتى اذا تر دې پوری چې هر کله ادرکه الغرق اومند دلرا غرقېدو یعنی دې په غرقېدو شو دې په ډوبېدو شو نو قال وی ویل آمنتو ما ایمان راوړې دي ما یقین کړې دي انه چې بشکا شان دادې لا اله نشته دی لایق د عبادت الا الذي مگر هغه ذات امنت به بنو اسرائیل چې ایمان راوړل دي په هغه باندې بني اسرائیل وانا من المسلمین او زهم يم لفرما بردارونه الان آیا اوس وقد عصيت قبل او حال دادی چې په تحقیق سره تا نافرمانی کولا قبل وړاندې لدینا وكنت من المفسدين او ویت د فساد کوونکو نه فاليوم ننجيك پس نن رز بمونگا
پس نن ورځ به مونږه نجات درکړو به بدن کا ستا بدن ته لتكونا د پاره د دې چې شی ته لمن د هغه چا د پاره خلفکا چې رستستانه دی آیتن نخه وان كثيرا من الناس او بشک ډیر د خلقنا عن آیاتنا زمون د آیتوننا لغافلون بخبر دي ولقد بوأنا او خامخا په تحقیق سره زیور کړو مونږه بني اسرائیل ته مبوأ صدق زیرشتونی یعنی زیخو ورزقناهم او رزق ورکمونږ دوی ته من الطیبات د پاکو سيزونو فمختلفو پس دوی اختلاف نو کړي حتا جاءهم العلم تر دې پوري چې راغی دوی ته علم ان ربک بشک ربستا یقضي بینهم فیصله به وکړي د دوی په منځ کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فيما په هغه څه کې کانوا فيه چې دوی په هغه کې یختلفون چې اختلاف یې کول فإن كنت في شك پس که چرته یې په شک کې مما د هغه څه په باره کې انزلنا الیکا چې نازل کړي د مونږ ستاسو طرف ته فاسأل الذين نو تاسو کا د هغه خلقونه يقرؤون الكتاب چې دوی لولي کتاب من قبلک وړاندې دستانه لقد جاءك الحق خامخ په تحقیق سره راغله د تا حق من ربک د جانب د ربستانه فلا تكونن پس هرگز مکیگا من الممترین د شک کونکونا ولا تكونن او هرگز مکیگا من الذين د هغه کسانونا کذبوا بآیات الله چې دوی نسبت د دروغ کوي آیتونو د الله تبارک وتعالى ته فتكون من الخاسرین پس شیبت د نقصان مندون کونا ان الذين بشکا هغه خلق حقت علیهم چې ثابت شوی د پدوی باندې کلمت ربک کلمه د ربستا حکم د ربستا لا یؤمنون دوی ایمان نروړي ولو جاءتهم او کچری راشد دوی ته کل آیه طول معجزه حتى يروا العذاب الالم تر دې پوری چې وګوري دوی عذاب دردناک فلولا كانت پسول نشو قريه یوکلی امنت چې ایمان راوړې وي فنفعها ایمانها نو نفع ور کړي وا نفع رسول ودیتا ایمانها ایمان د دی الا قوم یونس سوا د قوم د یونس علیه السلام نا لما امنوا هر کله چې دوی ایمان راوړو کشفنا عنهم نو لری کړو مونږ د دوینا عذاب الخزي عذاب د ذلت فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ومتعناهم او نفع ورکړه مونږ دیتا فائدہ ورکړه مونږ دیتا الہین ترس وخت مودې پوري ولو شاء ربک او کچر غختلی ربستا لآمنا من فی الارض نو ایمان براوړو هغه چا چې پزمکه کې دي كلهم جميعا طول په جمع باندې افانت تکره الناس پس آیات مجبور کوي خلق حتى يكونوا مؤمنين تر دې پوری چې شي مؤمنان وما كان لنفس او نشته د طاقت د یو نفس ان تؤمنا چې دوی ایمان وروړي الا باذن الله مگر په اذن د الله تبارک وتعالى سره ويجعل الرجس او دی غرزوي ناپاکي على الذين فهغه کسانو باندې لا يعقلون چې دوی عقل نلري یا دوی د عقل نکار ناخلي قل افرمای محبوب صلی الله علیه وسلم انظروا وګورئ ماذا فی السماوات چې سدی په اسمانونو کې والارض او پزمکه کې وما تغني الآیات او پکار ناراضی نخي والنذر او يري عن قوم د هغه خلقو لا يؤمنون چې دوی ایمان نروړي فهل ينتظرون پس دوی انتظار نکوي الا مثل ایام الذين مگر پشان د هغه ورځو خلو من قبلهم چې تیر شوی دي وړاندې لدینا قل فانتظروا فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم فانتظروا انتظار کوي تاسو انی معکم من المنتظرین بشک زهم د تاسو سره د انتظار کوونکو نه يم ثم ننجي رسلنا بیا مونږه خلاصي ورکو خپل پیغمبرانو ته والذین آمنوا او هغه کسانو ته چې ایمان قبول کړي دي کذالک هم دارنګي حقا علینا
حق دې په مونږه باندې ذمہواری ده زمونږه ننجل مؤمنین چې مونږه بچکلو مؤمنان. قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم یا ایها الناس اے خلقو ان کنتم فی شکن کچری یی تاسو په شک کې من دینی زما د دین په باره کې فلا اعبد الذین پس عبادت نکوما د هغو تعبدون چې تاسو عبادت کوي من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى نه ولكن اعبدو لیکن ز عبادت کوما الله د الله الذي هغه الله يتوفاكم چې مرګ درکوي تاسو ته وفات کوي تاسو و امرت او ما ته حکم شوی دی ان اكون من المؤمنین چې يمزو د ایمان لرونکو نه وان اقم او دا چې نیغ کړه وجهک مخبل للدین دین تا حنیفا یوم خزه مایلا حق تا د طرف د باطلنا ولا تكونن او ته هرگز مکیگا من المشرکین د مشرکانونا ولا تدعو او ته عبادت مکوا من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى نا ما لا ينفعك هغه چې نفع نه درکې تا ته ولا يضرك او نه نقصان درکوي تا ته فان فعلت پس کچری وکتا دا کار فانك نو پس بشکت اذن په دغه وخت کې من الظالمین د ظالمانو نه بي وان يمسسك الله او کچری ورسوي تا ته الله تبارک وتعالى بضر ستکلیف فلا کاشف له نو نشته د سوک لري کونکي د دې لپاره الا هو مگر دغه الله دی و ان يردك بخير او کچری هغه رسول اوغاړي تا ته بخير سخېګړه فلا راد نو نشته د سوک رد کونکي لفضله د فضل د هغه يصيب به رسوي د فضل من هغه چاته يشاء چې اوغاړي من عباده د خپل بندگانو نا وهو الغفور الرحیم او الله تبارک وتعالى بخون کې او مهربان دی. قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم الحق په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته حق من ربکم د جانبه د رب تاسو نه فمن اهتدى پسوک چې په نیغه لار باندې روان شي سوک چې په هدایت باندې شي فانما پس خبره داده بلنده يهتدي د پسملار زی لنفسه د خپل ځان د پاره ومن ضل او سوک چې بیلار شو فانما نو پس خبره داده بلنده يضل عليها بیلاری کیږي د خپل ځان د پاره وما انا علیکم بوکیل او زنیم پتا سو باندې نگهبان وتبع او تابعداری کوا ما د هغه سو یوحا الیکا چې وحی کولی شي تا ته واصبر او صبر کوا حتا يحكم الله تر دې چې فیصله وکړي الله تبارک وتعالى وهو خير الحاکمین او دې د ټولو نه ښه فیصله کوونکی دی د ټولو نه بهتر سوره هود مکی دی او پدې کې یو سل او درویش آیتونه او لس رکوګانی دي. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را. الله تعالی او د الله تعالی رسول د دې په معنا باندې خپويږي. کتاب دا کتاب دی قران مجید یو داسي کتاب دی احکمت آیاته چې محکم کړی شوی دي آیتونه د دې ثم فصلت بیا په تفصیل سره بیان کړی شوی دی ملذن د جانب حکیم خبیر د حکمت والا او د خبردارنا الله تعبدوا دا چې تاسو عبادت مکوي الا الله سوا د الله نه انني لكم بشک تاسو د پاره منه د هغه د طرفنا نذیر يرون کې وبشیر او زیر ورکون کې يم وان استغفروا ربكم او دا چې بخنه اوغړی د خپل ربنا ثم توبوا الیه بیا توبه وباسي هغه ته یمتعکم فائدہ بدر کی تاسو ته متاعا حسنا خفیدا یا هغه بدر کی تاسو ته د جند تیرول سامان متاعا حسنا خ سامان الى اجل مسمى تر یو نیټه مقرره پوری ويؤتي او وربکی کل ذی فضل هر یو خاوند فضل تا فضله فضل ده هغه
وربکی هر یو خاوند د بزرګۍ ته بزرګي د هغه یا وربکی هر خاوند ثواب ته ثواب د هغه و ان تولوا او کچره تاسو مخ واړوي فاني اخاف عليكم نو پس بشکا زيریګم په تاسو باندې عذاب يوم كبير د عذاب د لوی ورځنا الى الله مرجعكم د الله تبارک وتعالى طرف ته واپس کېدل د تاسو دي وهو على كل شيء قدير او الله تبارک وتعالى په هر چیز باندې قادر دی الا خبردار انهم بشک دوی یثنون تاووی یا رابرغوی صدورهم سینخ پلی لیستخفو منه د پاره د دې چې پټشي دوی د هغنا الا خبردار حين یستغشون کله چې دوی اغوندي ثيابهم جامې خپلې يعلمو الله پوهیږي ما په هغه څه باندې یسرون چې دوی پټوي و ما يعلنون او په هغه څه چې دوی ښکار کوي انه بشکا الله تبارک وتعالى علیم خبردار دی پوهیږي بذات الصدور په رازونو د سینو باندې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين